سوال زما تاسو نه دا دی ټولو نه ځان له جواب ورکړي خو رښتینی جواب به ورکوئ. هسې یو ورځ تا دا محسوسه کړې ده په منځه کې چې ته چې دا سوره فاتحه وایې الله تعالی جواب درکوي؟ تا چېرته دا محسوسه کړې ده چې ته د الله سره جرګه کې؟ او زه غواړم تاسو په دې کې سوچ وکئ. کله چې بنده ووایي الحمدلله رب العالمین، الله وی زما بنده خو زما حمد وي. کله چې دا بنده وی الرحمن الرحیم، الله وی اثنى علی عبدی، زما دی بنده په ما باندې ثنا وي. او چې کله دی وی مالک یوم الدین، وی مجدنی عبدی، بنده خو زما پاکی او زما شان بیانی. فاذا قال، نو کله چې بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله وی هذا بینی و بین عبدی، دا زما او د بنده په منځ کې ده. ولي ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ولي د الله او د بنده په منځ کې ده؟ نه، وجه دا ده چې دې کې بنده عبادت کوي او د الله یې کوي، نو دا د الله هم دی او د بنده هم دی. تیر شویو ایتونو کې خو صرف د الله خبره وکړه. نو دلته ایاک نعبد و ایاک نستعین، هذا بیني و بین عبدي، الله دا زما او د بنده په منځ کې ده. ځکه چې دغه بنده د الله بندګي کوي، دغه بنده د الله نه مرسته غواړي. بیا وی ولي عبدي ما سأل، او زما بنده چې زما نه څه غواړي زه ورله ورکوم. بیا چې کله دی دغه دوه ایتونه ووایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، الله رب العزت وی هذا لعبدی، دا زما د بنده دپاره دي. ولعبدي ما سأل، او بنده چې څه غواړي زه ورله ورکوم. سوال زما تاسو نه دا دی ټولو نه ځان له به جواب ورکړي خو رښتینی جواب به ورکوئ. هسې یو ورځ تا دا محسوسه کړې ده په منځه کې چې ته چې دا سوره فاتحه وایې الله تعالی جواب درکوي؟ تا چېرته دا محسوسه کړې ده چې ته د الله سره جرګه کې؟ یعنې زه ولاړ یم الحمدلله رب العالمین، او سوچ دا کار زما څنګه شو، تجارت څنګه شو، دا پیسې، دا اوس به چېرته ځو، جومات نه به څنګه وځو، بیا به هلته ځو. یعنې دومره زمونږ سوچ نشتی چې لکه د دې خبرې ګوره الله جواب راکوي. لکه غلی شه سوچ ورته وکړه. ته چې په دې مخلوقاتو کې د یو ګډ چا سره ولاړ او خبره ورته کوې، د هغه په مخ کې به تا خوا دې خو کولی شي، بل درته هم ووایي لکه په سړیتوب وایي، هغه ستا خبرې جواب درکړي غوږ کېږده. نو چې موږ کمزور مخلوق خالق ته ولاړ یو، دا د مخلوق او د مخلوق خبره هم نه ده. او د هغه رب العزت احسان دی او د هغه عظمت دی چې موږ کمزور لا پکې جواب هم راکوي. دا خو د هغه شان دی، دا شان خو د هغه دی، دا خو زموږ نه دی چې الله راله جواب راکوي. دا شان خو د هغه دی، د عظمت د هغه دی، دا شفقت او مهرباني د هغه ده چې سره د دې چې خالق دی د موږ له پکې جواب راکوي. موږ بیا هسې چل وکړو، موږ ځان مصروفه کړو په سوچونو کې، په فکرونو کې او په دنیا کې. څومره بې وفایي کوو موږ. نو سوچ به کوئ، هر را روان مونځ چې تاسو کوئ انشاءالله سهار د مانځه نه، یا که ویتر کوئ یا که تهجد د شپې کوئ، کله چې دې ځله رالې که نه الحمدلله رب العالمین، نو سوچ ورسره وکړه چې ستا رب د دې جواب درکوي. ښه په توجه محسوسوه دا خبره، سوچ کوو په دې جرګه کې. مونږ کې مشکل دا دی چې مونږ تدبر، سوچ او فکر پرېښودی دی. نو ځکه د دې صورت یو نوم دی الصلات.